ګورئ پیسې دې ورکې شي دا په هر حالت کې ګټل کیدای شي. اما نن دننه په افغانستان کې یوه لارۍ چپه شوې چې 22 نفره پکې شهیدان دي. یوازې 10 ماشومان پکې شهیدان شوي، 15 میرمنې پکې شهیدانې شوي، حتی د یوې کورنۍ نه 9 ورونه ټول پکې شهیدان شوي دي او 23 نفره نور په دې لارۍ کې زخمیان شوي دي. اوس پوښتنه دا ده چې ولې دا ټکر شوی؟ د دې د خاطره چې د لارۍ والا دوامداره پیرې کوي د پاکستان نه مهاجر راولي افغانستان په لور او د ډیرو پیسو د ګټلو دپاره پرته د دې چې خوب وکړي لارۍ چلوي، د لارې په منځ کې خوب وړي او بالاخره لارۍ ټکر کوي. خپله د لارۍ والا مړ کیږي. نو بناهن زما عرض دا دی چې پیسې وګټئ اما دومره هم تاسو خودخوا مه اوسئ یا هم دومره پیسو پسې شله مه اوسئ چې هغه ستاسو او د نورو خلکو د کورنیو د تباهۍ لامل شي. یو ځل بیا هم هیله دا ده چې په افغانستان کې ټرافیکي اصول سم شي. هیله دا ده چې په افغانستان کې ډریورانو نه سمه ازموینه واخیستل شي. زه په خارج کې ما په افغانستان کې 7 کاله ډریوري کړې خو باور وکړه دلته یې 3 ځلې ناکامه کړم ځکه زما اصول زده نه وه، ځکه زما خوښېده چې ډېر تیز لاړ شم، ځکه ما سم ابزرویشن نه لره، شیشو ته مې په وخت نه کتل. او اوس پوهیږم چې ولې مهمه ده چې تاسو سمه ډریوري زده کوئ. ستاسو یې په اړه نظر څه دی؟ حتما راته ووایاست.